میبینی چی جای مقبول است. بسیار خارجا اینجا می آمد یک وقت که در افغانستان امنیت می بود. میبینی یک کلاس در وقت مجاهدین نیم چپه شد، نیم طالبا چپه کرده بودن. سلام علیکم ملا صاحب. دوربند مبارک شه، دفتر مبارک شه. ولکه هغه نه هغه په فیسبوک کې چې د دولت په ملاتړ پوسټونه کوي او په طالبانو پسې قسم خبرې کوي، ته هغه نه یې؟ زه هغه یم ملا صاحب، خو په دولت پسې هم کوم، په طالبانو پسې هم کوم. ملا صاحب بد مې نه ده کړې، دا خو د بیان ازادي ده. ته په انسانیت دا هغه کس دی ملا صاحب کوم چې په طالبانو پسې پوسټونه کوي او د دولت ملاتړ کوي، دا هغه کس دی. ملا صاحب بد مې نه دي کړي، خو دا د بیان ازادي ده. په دولت په ملاتړ مخالفت چې د سولار ملا صاحب یې لوش کړئ چې د سولار نسی دا هغه کس چې دا وګوره تا دغه ملایان مې وینا که څه شي مې نه دي کړي، څه مې کړي دي. خو دا په ملایانو پسې په فیسبوک کې خبرې کوي، په طالبانو پسې او د دولت په ملاتړ باندې پوسټونه کوي. نن په لاس راغلی دی. پروا نه کوي، دا خو د بیان ازادي ده. ځینې په طالبانو پسې کوي، ځینې دا هم کمونیست دی، دا هم دغه برباد دی چې د سولار نسی که د سولار نسی. اوس مې پرېږدئ زنان راسره، دا خور مې راسره ده، یوازې پاته شول. اوس مې پرېږدئ خور در سره د خور لیاز دې کومه کنه قسم دی چې خیر اوسه ملا صاحب، روغ لاړ شي. خیر اوسه ملا صاحب. دا وایي چې د دغه ملا صاحب په خاطرو پرېږدم. بله زنان هم در سره وه، که نه یې دلته مې راوستلې در باغو مې اړولې، په دا خطر مې دلته راوستلې. خیر اوسه قربان. بل وخت که دې داسې په طالبانو پسې پوسټونه کړي وه یا دې د دولت ملاتړ کړی و، بیا به زه ستا سره په هغه ورځ ګورم تر باغو دې پسې ورړم. بیا توبه مې د نیت خلاص یې که نن یې خلاص که، بیا به بل وخت د ده سره بیا موږ ګورو. خلاص یې که نن در ژر قربان. رامچ که لاس رامچ که خبیثه، رامچ که لاس رامچ که، بیا یې رامچ که خبیثه. بیا به زه ستا سره وګورم چې ته کله په طالبانو پسې پوسټونه وکړې، بیا به زه ستا سره وګورم. ملا صاحب که ستاسې حکومت راغلی ما دغه خو ډوب یې. که زموږ حکومت رالی اوس په پتلانه کې ګرځې، بیا به په نیکر کې ګرځې، لوڅ به ګرځې. اوس زموږ حکومت نسته، اوس ازادي نه لري. که زموږ حکومت رالی بیا څه نه درته وایي، بیا په نیکره کې ګرځه. پوه شولې؟ تر هغو پورې زړه مې نه غواړي چې دا خبیثې ناوخته دي ملا. ځه ورک شه، ځه. خدای دې بې خوبه شه. ځه چې ملا صاحب ځو، ماغزه یې را خراب کړله.